با تعداد 30 تن خانم و 25 تن مرد معتاد تداوی شده از مواد نشاور پس از سپری کردن یک دوره آموزشی 2 ماهه از بخش‌های مختلف حرفه از سوی ریاست مبارزه با حوادث طبیعی غزنی و به حمایت مالی اداره انکشاف ملل متحد و مؤسسه خدمات جوانان برای افغانستان وسایل کاری دریافت کردند. به گفته مسئولین، این افراد در بخش‌های انجینری برق، موبایل سازی، چرمدوزی و مهره سازی آموزش دیدند. دا یو ښه ملاتړ و مؤسساتو او همچنان د امارت مسؤلینو په دغه برخه کې د مؤسساتو ملاتړ کړی و، زمینه یې ورته مساعده کړې وه. البته اسپتال او دوايو تداوي او ډاکټران دا ټول دوی په خدمت کې ولو. دا یو ښه ملاتړ ولو. انشاءالله د دوی په ژوند کې به ښه بدلون راشي ځکه دوی صحتمند شولو. مهارتي زده کړو چې زنانو ته په سلمدوزي او خیاطۍ کې او همچنان نارینو ته د موبایل جوړونه او برقی وسایل ورکړ شو. اشخاص تداوی شده از مواد نشاور از تداوی، آموزش و دریافت کمک خوشحالند و از مبارزه امارت اسلامی در پیوند به جلوگیری و قاچاق مواد مخدر قدردانی میکنند. د اسلامي امارات د مسؤلینو څخه ډیر منندوی یو چې داسې مؤسسې هیواد ته راجلبوي او د موږ دپاره د برق انجینري صنف څخه زه خپله فارغ شوی یم. برقکشي د ساختماني د یوه کور یا د یوه ساختمان برقکشي په بشپړ ډول عملي او نظري درس ما وویلې. اول خو خیلی خوشایندیم که صحتمند شدیم و دوم اینکه به خاطر نبودن کاروبار اینمی زمینه کار برای ما فراهم شدن، این از این خاطر به نهایت سپاسگزاریم هم از دولت هم از مؤسسه که قدیمای همکاری را کردن و دیگه هم میخواهیم که انشالله بعد از این ما را در قسمت حمایت کنه. عدم احساس مسئولیت نسبت به خانواده و جامعه، دوری از روابط اجتماعی، گسترش جرم و جنایت، نشر بیماری‌های خطرناک، محروم شدن نسل آینده از تربیت صحیح از جمله اضرار مواد مخدر است که افراد آغشته به آن دارا می باشند.